که د مرګ نه پس په خپله خوښه ژوند غواړې نو د مرګ نه مخکې د الله تعالی په خوښه ژوند وکړه. الله تعالی په قرآن شریف کې بیان کړی ده کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. تاسو څنګه د الله تعالی سره د کفر چلند غوره کوئ په داسې حال کې چې تاسو بې روحه وئ او هغه تاسو ته ژوند درکړی او بیا هم هماغه ستاسو ساه اخلي او د دوم ځل دپاره ژوند درکوي او بیا هم د هغه په لور ګرځېدل دي. پرون هم الله او د الله نظام و، نن هم الله او د الله نظام دی، سبا به هم الله او د الله نظام وي. زه به مرم، ته به مرې، پاچا به مري، ګدا به مري، ټول به مري، د ذره ذره حساب به کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر په تېروتنه کې مړ شو هغه څوک چې الله یې ناراضه کړو او لاړ، او ډېر په تاوان کې مړ شو هغه څوک چې الله یې ناراضه کړو او لاړ. الله تعالی به په ورځ د قیامت باندې فرمایي چېرته دي هغه پاچایان او چېرته دي هغه ظالمان قاتلان او چېرته دي هغه تکبر کوونکي. هیڅ څوک به جواب ورکوونکی نه وي او بیا به الله تعالی فرمایي لله واحد القهار. السلام علیکم.